که دا وظیفه یو انسان شروع وکړي نو الله به تمام مشکلات او مصیبتونه ختم کړي. که څه آفت او مصیبت کې گرفتار وي نو رب العالمین به زر تر زره د هغې نه خلاص کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یا وارثو یو داسې وظیفه ښیمه. که دا وظیفه تاسو شروع وکړئ، څومره مصیبتونه او څومره مشکلات او آفتونه کې تاسو ګیري یې، الله جل جلاله به هغې ته غیب ونسو داسې اسباب برابر کړي او تمام مشکلات او تمام مصائب به الله جل جلاله زر تر زره ختم کړي. یو انسان په ډېر سخت مشکل وختونو کې ګیر شوی دی. که هغه مشکل وختونو کې انسان الله جل جلاله ته آواز وکړي، هغه تمام مشکلات به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره اوار کړي. یا یو انسان باندې سخت حالات راغلی دي او سخت وختونه پرې راغلی دي، هغه سختو وختونو او سختو پریشانۍ په حالت کې یو انسان د یا باغسو وظیفه شروع وکړي، الله جل دا یو انسان د یا وارثو وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به زر تر زره هغه تمام پریشانۍ ختمې کړي. دا پریشانۍ که موږ ته د هر څه نه راپېښ شوي کله کله داسې وشي چې د خواهې او انګور په خپلو کې رواني راشي، بیا په دغه کور کې سکون اطمینان نه وي، دغه کور کې هر طرف ته پریشانی وي، یا اولاد زموږ نافرمانه شي او د هغې د وجې نه مور او پلار ډېر سخت پریشاني، اولاد چې کله نافرمانه شي دا کور بیا سم د جهنم یوه کنده جوړه شي. یا رونه او خویندې په خپلو کې روان شوي دي، دغه پریشانی ده. یا چاته د رزق پریشانی ده، یعنی د چا روزي لنډه تنګه ده او دومره لنډه تنګه ده چې ډېر انتخایي د هغې د لاسه پریشانه دی او ده ته دا خبره خوښوي چې زما د رزق پریشانی او دا مشکل دې ختم شي او رب العالمین دې ما ته ښه وسیع او پراخه روزي راکوي. هغه د یا وارثو وظیفه شروع وکړي، انشاءالله چې الله جل شانه به د رزق تنګسیا د ده نه ختمه کړي او ښه پراخه وسیع روزي به ورته رب العالمین ورکوي. یو انسان دی د قرضونو د لاسه ډېر سخت پریشان راغلی دی، ډېر انتخایي پریشان کړی دی. قرضونه کله چې د انسان په سټ باندې راوړي دا په انسان باندې یو ډېر لوی بوج وي او انسان کله کله په دې دپاره قرضونه وکړي چې انشاءالله وخت راشي نو دغه تمام قرضونه به ختم کړو، لیکن وخت چې راشي د هغه تیر وخت نه زیات بدترین وخت وي. دې کې په انسان باندې یو لوی غر جمع شي، انسان ډېر سخت فکرمند وي، پریشاني. که چا باندې قرضونه ډېر سخت او قرضونه د لاسه په ډېرو سختو مشکلو کې ګیر دی، ډېر سخت پریشانه دی، نو هغه هم که د یا وارثو وظیفه شروع وکړي زر تر زره به رب العالمین تمام قرضونه ختم کړي او رب العالمین به تمام قرضونه ادا کړي. دې نه علاوه که چاته هر قسم پریشانی راپېښه شوې وي، هر قسم مصیبت کې ګیر شوی وي او دا وظیفه شروع وکړي، الله جل جلاله به هغه تمام پریشانی او مصائب دا به زر تر زره رب العالمین ختم کړي. ناراضي محترمو، د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د وظیفې انتخایي اسانه ده. که یو انسان په سرنج غم تکلیف کې شدید اخته شوی وي نو هغه له پکار دی چې د نور راحتو په وخت کې دی سل ځله یا وارثو وظیفه کوي. چې کله نور راخیږي نو هغه وخت کې دی دا ووایي سل ځله یا وارثو یا وارثو یا وارثو او د هغې نه پس دی الله جل شانه ته لاس پورته کړي او دعا دې وکړي او الله جل شانه نه سوال وکړي، رب العالمین به تمام مشکلات رنج او تکلیفونه ختم کړي. یا انسان په سختو مشکلاتو کې ګیر دی، په سختو مصائبو او تکالیفو کې ګیر دی، د هغې د خلاصۍ هېڅ صورت نشته. دغه انسان له پکار دی که دا نارینه یا که زنانه، نو هغه له پکار دی چې د سحر چې د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې روزانه پابندۍ سره زر کرته یا وارثو وظیفه کوي. زر کرته یعنې څنګه چې د ماښام مونځ وشي نو د ماښام د مونځ نه واله تر د ماسخوتن د مونځه پورې د دې په د منځ کې چې څومره فاصله ده، نه که په آخري وخت کې کوي، که په منځ کې کوي او که په لومبي وخت کې کوي او که چې هر کله کوي، لیکن د ماښام او د مازدیګر د دې مونځ په دې یعنې د ماښام او د ماسخوتن د مونځ په دې دغو کې به یې کوي منځ کې
دا وظیفه تر د همیش لپاره جاری ساته. ان شاء الله چې الله جل شانه به دې تمام مشکلات، مصائب او تکالیف به د رب العالمین ختم کی. د خوشحالۍ منظر به تا باندې رب العالمین راولي. داسې هم ممکنه ده چې یو هفته کې به دننه رب العالمین ستا تمام مصائب چې څونه مصیبتونه وي، تکلیفونه یا آفتونه وي، رب العالمین به په یو هفته کې دننه هغه تمام مصیبتونه او تکلیفونه ختم کی. دا د ستا د عقیدې پورې خاص ده. څونه دې په الله جل شانه باندې عقیده مضبوطه وي، هغه نه دا وظیفه زیات اثر کوي. نو محترمو، یو ډېره زیاته زبردست او پاورفل وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل جایز پیدا اخیستلی شي.